حضرت کله چې ماشوم په خبره باندې پوه شي نو د مور پلار دا خوښ شي چې یاره زما بچی د سکول ته لاړ شي نو عصري علوم هم څه حاصل کړي دي که حاصل کړي مو نو تر کومه حده پورې عصري علوم حاصل کړي او د کوم ځای نه ما چې کله ماشوم وم نو چونکې خاندان خو زموږ علمي و جی نو زما د والد صاحب زموږ د باباجي د ټول کور دا شوق و چې د علم وکړي او د علم حاصل کړي بلکې زما د والد صاحب ارمان دا و او د باباجي زموږ مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه د ارمان خو تاسو ته پته ده چې د علم دپاره سکول وی ضروري دی نو په تورنځو کې هغه وخت کې پرایمري سکول او ګورنمنټ پرایمري سکول تورنځی هغې کې زه په سکول کې هم داخل شوم خو د سکول سره سره چې کوم بنیادي اسباق و هغه ما په خپل کور کې هم شروع کړي چې به سکول ته تلم نو چې زما د عمر مطابق کوم کتابونه لکه هغه زمانه کې به فارسي خوله پنجګنج شو ګلستان بوستان شو دا راته باباجي شروع کړل چې لږ په ښه به د پوهېدم نو بیا میزان الصرف او نحو امیر او دا واړه کتابونه تر دې حده پورې چې په کور کې راته بیا خپل والد صاحب هغه زمانه کې به صرف میر دا د صرف یو ابتدایي د صیغو یو کتاب دی غیر راته یادو اوس هڅوک نه یادوي او په ما زما والد صاحب دا په یادو یاد کړی دي شپېته بابونه ډېر زیات په تکلیف باندې او هغه بیا په هر یو باب کې خپل اعلالات دي هغې را باندې یادول لالا کالا ورته وایي او داسې په تکلیف مې یاد کړي دي زه خو په سکول ته تلم ګورنمنټ سکول ته اوس هغه سکول بیا میډل شو هم زمونږ په وخت کې او اوس های سکول دی د تورنځو په کلي کې دننه نو سکول ته به م تلم دې خوا به مې دام وی او که دا زه ویم چې هغه زمانه کې زه یو نیازبینه م ومه ځکه زما خویندې یو زما بل ورور نو نور ورونه زما وروسته پیدا شوي لیکن هغوی زما هغه نیازبینتوب ته هم نه کتل محبت پې ساته مینه خو زه په ډېرو والو ټکولو مې دا سبق شروع کړی دی دا خبره به زه ښکاره کړم زما هغه وخت کې توجه دینی علومو طرف ته نه وه زما سکول ته توجه وه ولې زمونږ بعضې رشته داران هغوی په دنیاوي غټو غټو عهدو باندې و هغې سره زمونږ تلل راتللو زما شوق هم دا و چېرې زه هغې سایډ ته لاړ شم دا به مې وی خو شوق مې نه و شوق مې هغې طرف ته و نو لومبو ورځو کې په ډېرو والو ټکولو باباجي به م وهلم والد صاحب به م وهلم او زما والد صاحب اسم تیز طبیعت انسان و زمونږ په کلي کې دننه کور و هغه وخت سره په محله بهادر خیل کې نو هلته جومات سره خوا کې دا به زه تاسو ته ویم چې یو ځل ما صرف میر چې کوم ګردان کو نو زه پکې خطا کېدم نو ما ته قسم خوړه چې ټوله شپه به دلته ته په ولاړه او دا سبق به ګردانې نو هغه قسم کړی نو هغه هم راته ویښ په کټ کې پروت و خو کټ کې پروت و زه په میدان ګرځېدم نو چې سار بانګې وی وایي زه اوس وده شه ټوله شپه ګرځېدم کله داسې هم شوي دي چې زما په سر باندې د یخو اوبو منګې مړولی دی کله داسې هم شوي دي ما به والد صاحب ته خندل مې داسې لوبې را سره کړي دي چې داسې به څوک بچو سره ونه کړي ما ته یې بچی هغه لوبو دی دی ته راورسول بیا باباجي به زمونږ هلته پیرانو جوماتو یو مدرسه وه او هغه مدرسه د حاجي صاحب تورنګزی په نوم باندې مشهوره وه او افضل العلوم هغه چې حاجي صاحب تورنګزی هجرت کو زمونږ باباجي م ورته ووایي چې زم تا سره هجرت کوم هغه وایي چې نه ته به هجرت نه کړې او ته به زما دا مدرسه پالې هغه دی د حاجي صاحب تورنګزی خانقاه م وه د هغه چلهګاه م وه هغه جومات کې هغه پاتې شو او هغه مدرسه کې هغه خپل درس کو نو زه چې ماشوم ومه زه به ورسره تلم چوټیانو کې به م تلم چې کله یو ځل پټ شوم نه تلم خبره د خندا ده خو حقیقت به ښکاره کړم د څه مقصد دپاره چې عوام ته عبرت والي طالبان به هغه سره غټ غټ هغې راپسې راولېږل یو طالب د یو لاس ته ونیوم بل د بل نه بل د یوې خپې نه او بل د بلې خپې نه مې زم وی نه باباجي وایي چې دقسې راولې پښتو کې ورته ډنګه ډولې وایي بس بیا چېرته د سبق نه پټ نه شو ورو ورو مې الله شوق پیدا کړ داسې شوق مې الله پیدا کړ چې سکول مې وی او سکول ته مې توجه ختمه شوه برای نام دې خوا ټوله توجه پیدا شوه داسې توجه پیدا شوه محمد صدیق صاحب چې ما په طالبه کې به کتاب کته نو به طور تحدیث په نعمت او د خلکو د ترغیب د پاره به ویم چې ما سات ماسختن کتاب ته ناست یم په مې
پېشمني تهجد له باباجي را پاسېدلی دی الله د هغه دا خیال و چې ګنې دی اوس پاسېدلی دی صحیح نو ما ته وی ته وختي پاسېدې څه نو چې ما وکتل مې نه زه خو ماسخوتن ناست یم ما ته خو د شپې پته ونه لګي چې شپه څنګه تېره شوه الله داسې توجه پیدا شو دا ټول د هغې دعاګانې وې ما دپاره یې ژړل داسې شوق بیا پیدا شو په طالبۍ کې چونکې ما اکثر کتابونه د خپل والد صاحب نه ویلي دي او د خپل باباجي نه مې ویلي دي یا هغې سره به چې کوم قابل طالبانو په دوره کې باباجي به زموږ وړه دوره پړاوله وی دته یو کتاب شروع کا نو ما به دونه په انحماق سره وی چې زه به تاسو ته ده ویم کافیه د نحوي کتاب دی ګران کتاب دی حقیقت دا دی ما چې کافیه وی نو کافیه سره د شرع جامع چې کوم حواشي دي چې هغې ته غفور وی نن سبا به زه ده ویم چې ډېر خلک په هغې پوهېږي نه او رضي دا به ما ورسره کتل او د فارسۍ یو حاشیه ده جامع القموس همې ورسره کتل او که زه تاسو ته ده ویم چې ما کله شرع جامع د استاز نه وي نو ما طالبانو ته په طالبۍ کې کافیه بیا خوله الحمدلله یو شوق پیدا شو ښه طلب پیدا شو او دا په ډېرو والو ټاکولو شوق نو والد صاحب به م وهلم باباجي به م وهلم ما ورته وی بچې هر څه چې علم به کې خامخا به کې دې نه بغیر کیدی نه شي ما به شوق بالکل نو بس الله شوق پیدا کړ نو سکول مې م ورسره وی لسم جماعته پورې مې په ګورنمنټ سکول کې وی اتم هلته په میډل سکول تورنګزو کې او بیا نهم لسم ګورنمنټ های سکول چې کوم تورنګزی دی اوس نن سبا سینیټینیل دی هغې ته بیا رالم او بیا باقي مې پرایویټ ایم اے اسلامیات او ایم اے عربي پېښور یونیورسټۍ نه کړي ماشاءالله لکه موږ دا ویلی شو چې تاسو ډبل ایم اے عصري علوم چې کوم دی حاصل کړي جی